السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. زما چې څونه ملګري دي او یاران دوستان زموږ وروڼه، نو ټولو ته سلامونه کوو. امید دره به کومه چې ښه به یې، ټیک ټاک به یې، برابر به یې او الله هم ښه د آباد لره. او په دې کې د دې نه علاوه چې زموږ نور کومه کسان دي ملګري په واټساپ باندې میسیجونه کوي، اکثر کمنټس وکړي او داسې الفاظ ووایي چې هغه د اورېدو نه وي. نو زه خو هغه ته دا وایم چې هر سړی دوست دشمن لري. ډېر ماته خلک وایي تا څه چل وکړو دا خبرو. نو وروره داسې چل دی که نه چې هر سړی دوست دشمن لري. او دا د فیسبوک خبرې نه وي. فیسبوک ته دا ځکه راغله چې هغه دلګانو فیسبوک ته خبرې په فیسبوک کې خوشې کړې وې، په یوټیوب چینلو باندې شیر کړې وې. خو دا هلک دی چې په هر چا مې ډیلیټ کړی. هلک و هلک ځوانو په ټولو مې ډیلیټ کړي دي. ټولو هغه پیجونه هم داسې کړي چې مکمل یې ترې وښکلي. نو زما اصل مقصد په میډیا راتلو ته دغې ته و چې په هر دله د اوس مې ویډیو ډیلیټ کړه، په هر یو دله د اوس. صحیح ده چې کوم الفاظ یې خوړلو. د هغې نه پس زما ذاتي مسله زه نه د چا شیر کومه او نه مې چاته ضرورت شته چې زما څخه خپله ذاتي مسله شیر کا. نو په دې باره کې ته زما نه مه تپوس کوه او نه زه تاله دړه رایه در کوم. د هر سړي خپل ځاني، یاري، دوستي، وروري، کلی، خانداني. نو زما ذاتي مسلې تاسو زما نه تپوس مه کوئ. د فیسبوک د موږ په دې نیت باندې نه و راغل، خو چې مخې ته پکې مسلې داسې رالې نو د دله د اوس جواب به بیا کوې. بقایا د عالم خان شیرپو خبره شوه د ښه کېدو د نه ښه کېدو. کیمرا دروغ نه وایي، د کیمرې سترګه دروغ نه وایي. کیمرا به ما تاسو ته څنګه ښیي لکه زما اوس دا لاس څښا دي پرنګ، دا تاسو ته ښیي دا پرنګ مې لاس ښکاري که نه، تاسو ته پکې بلکل رنګ ښیي. کیمرا بوډۍ هم ښیي، ځوان هم ښیي، یو شانتې ښیي. ښه زما را کپړې دارې وګورئ دا مکمل څښا دي پرنګ. صحیح ده او بلکل تا ته پکې ښکاري. نو کیمرا دروغ نه وایي. بل چې کم دله د اوس د هغې مرګستیا کوي نو زه هغه دله د اوس ته ویمه چې د دله د اوس بچی په منځ کې هم د الله سا ده. زمونږ دا ښځې هم سبا له کونډېدی شي، زمونږ خویندې هم په خلکو باندې واده دي هغو هم کونډېدی شي. په موږ باندې هم داسې مرض خدای مکه آفت راتلی شي چې زه مجبوره کېدی شم بل پښتون شي بل پښتون شي. نن ته بې غیرته دلی او د دله مخه نه شي نیوی، د دله مرګستیا کې سبا له په تام دا ورځ راتلی شي. ته خو نن پردی خور او مور ته خپله خور او مور نه وې، نه یتیمې ته وې، نه کونډې ته وې، لکه د خرو په شانتې ویډیوګانې ته کوي شیر کېږي. خو سبا له الله په تام راوستی شي، په ما هم راتلی شي، په بل قسم ورتلی شي. نو زمونږ خو دا سوچ دی او په دغه سوچ باندې موږ دا خبره کړله، په دې باندې اواز اوچت کړی او مخې ته پرې رالو چې دا نن په بل پښتون دا سبا له زما سم کېدی شي، د بل سم کېدی شي، د بل سم کېدی شي، د بل سم کېدی شي. په دغه مقصد زمونږ خبره مخې ته راوړو. په هغې کې په دروغه قرآنونه یې خوړلو، په قرآن یې لاس کېښودو، منافقو په دروغه ویډیو جوړه کړه. موږ صرف او صرف د الله د رضا دپاره رالو ومې چې دا سړی د اوس دی، دا خبرې دي، خبرې هم درته وښوي، د دروغه وایس هم درته وښو، د دروغه قسم هم درته وښو. دا زموږ حق ولې چې په ورځ د قیامت به موږ الله ته مخامخ کېږو، موږ مسلمانان یو او الله پاک به زموږ نه تپوس کوي. نو انشاءالله زما چې کوم حق وه ما ادا کړی دی، ما دا کړی دی او خوله مې دی چې وروره دا سړی غلط دی او غلطۍ مې راته وښوي، وایس میسجونه مې راته واورول لکه داسې غلط نه چې په چا الزام. باقي د هر څه هم درته وښو، درته مو واورول، د سم شیر کړه. بقایا اوس زما نه چې یو سړی تپوس کوي چې ته څه کې ته دا کې ته دا کې وروره، ته زما ته د خپلې ذاتي زندګي الوې، زه تا د خپله ذاتي زندګي نه ویم. خدای دې کړي چې زه خاورې خورم، زه تا ته نه ویم. خدای دې کړي چې زه به دې سړکونه دا سړکونه جارو کوم، زه تا ته څه نه ویم. الله دې کړي چې زه لکه زما خپل ذهن دی چې زه هر څه کوم، زما په ذاتي زندګۍ کې ستا کار نشتی. لکه ته زما نه که په واټساپ تپوس کې یا په کمنټس کې ولې ته نر نه یې، ته پښتون نه یې، ته په پښتو باندې نه پوهېږي، تا له پښتو نه درځي، ته د پښتو زبان نه دی ویلی. نن چې ته چپې لکه زه دا منم که یو عام سړی ته راایسار کې او میډیا ته ته خبره راوړي نو دا بیا زمونږ غلطي ده، موږ بیا پښتانه نه یو. لکه موږ پښتنو هر یو پښتون له دا نه دي پکار چې عام سړی میډیا ته رادننه کړي یا یو عام سړی په میډیا بېعزته کړي. خو چې کله یو سړی په میډیا کې یو هغه د زما او ستا د قوم خدمت کوي،
زما او ستا د تورسرو ویډیوګانې کوي د یتیمانانو نه د بېوسو نه د کمزورو خلکو نه او وایي موږ خپله زندګي الله ته بخل او هغه یې کنجران او هغه په داسې طریقه باندې چې د هغو طریقه د بېغیرتۍ د کنجرتوب وي د هغې مخې ته وردېده د هر چا کار نه دی او نه هر سړی وردېدی شي بقایا چې دا منګه کومه د حیا او عزت او د پښتو خبرې نو زه دا ټولو ته دا وایم چې دا منګه د علیشه غوندې کې جنکو په دغه کې کوو چې کومه په ټیک ټاک کې دي د هغه جنکو په دغه کې کوو چې کومه د یوټیوب په چینلو کې دي حیا عزت یې پرېښې د هغه جنکو په دغه کې کوو منګه پښتانه نه یادو چې کومه پښتنې په کور کې ناستې دي کومه جنکۍ مثال په طور زړه مې سوری سوری شو دا 13 کسانو سره واني د هغو خلکو خلاف یو نو پښتنو زمونږ ویډیوګانې کوم نه اورېدل نو زمونږ دا پیج چیک کوي چې موږ څه وایو او موږ کومه ویډیوګانې کوو بقایا دلته ډېر داسې بړواګان شته چې خپلې کونې ورکوي پیسې پیالې به ما نه کنځي چې خپله کونه یو سړی ورکوي به ما نه کنځي په پیسو د پیسو دپاره دې سعودي عرب ته راغلي دلګان ځانه دیرې نیولي کونې ورکوي قسم دی چې دیرې ځانه نیولي ځان ته به سپری کړی ښه مزېدارې او سپینې کپړې او په داسې پوزیشن کې به ګرځي ورکوي به کونه نو ډېر بې غیرته موږ داسې ولیده چې راغلي دلته کونې ورکوي ډېر دلګان موږ ولیده په مسافرۍ کې په پردیس کې موږ ولیده چې دلګان ښځې چلی لوڼه چلی ښځې چلی بې غیرته دلګان موږ ولیده نو داسې بې غیرته دلګانو مخې ته بیا په سپاټکو کې خبرې کې په بوسو کې به اوبه نه بوځې پاکې خبرې به کې نو داسې دلګان به خامخا موږ ته کنځلې کوي داسې بې غیرته چا ښځه چلی لور چلی په هغه به زموږ خبرې بدې لګي او زه بار بار دا وایم چې په کوم سړي زما خبرې بدې لګي کنځلې مه کوو غلط کمنټس مه کوو د دله بچیو ویډیو مې مه ګوره ویډیو مې مه ګوره دا پیج مې آن پالو که اوسه زما د دې پیج نه زه د یو سپي په شانتې راته ګورم زه تا ته د انسان په شانتې نه ګورم زه به ګیله د انسان نه کوم چې یو انسان له مور تربیت کړی پلار ول تربیت کړی چېرته په صحیح ګاونډ کې رالوی شوی چېرته په محله کې صحیح خلک وي ګاونډ کې صحیح خلک وي د هغې نه به موږ د غیرت او د حیا تمه کوو نو چې اوس په یو سړي کې نه غیرت وي او نه حیا پېژني نو د هغه نه به د غیرت تمه وکړي د هغه نه به د صحیح خبرې تمه وکړي اب همیشه لپاره د اوس کار کوي بړواتوب به کوي بې غیرتوب به کوي نو پلیز هغه کسانو ته وایم چې کومه کسان وایي چې تا څنګه چلو کو دا زما خپل لاین دی زه دا نه وایم چې زما دا وکړه ما دا ویډیوګانې مې چې کولې خلک مې چې په کال راغسته صرف او صرف ما را دې دپاره چې دا پښتانه آیا زه په غلطه یم ما چې کم پښتون راغستی الحمدلله ما ته په غلط نه ویلی چې په کال یې راسه خبرې کړلې دا پیج چیک کوي کمنټسونه چیک کوي نو اوس د 2-3 دلګانو دپاره خو زه په زرګاو پښتانه نشم پرېښودی زما تصویران چې ما شیر کړلي تاسو دا وایي چې ده را تصویران ولې شیر کړلي زما مقصد دا چې په دې پیج کې څونه ملګري دي چې هغه ما خوښوي هغه ما خوښوي زما تصویر خوښوي ما لایک کوي ما پالو کوي په دې کې څونه خلک دي چې هغه مسلې خوښوي څونه خلک دي چې په عاشې خبرې خوښوي څونه خلک دي چې کنځلي والله چې زه یې وایي ودانه پر 80,000 کسانو کې پیژنم دا یو ګوجرو او د هغه ګډې وې داسې لښکر روانو او چا دې تپوس وکړو چې په دې کې یوه ګډه ورکه شي تا ته پته لګي نو هغه ورته ویلي چې ګډه پرېږدوه د ګډې بچی پکې هم ورک شي ما ته پته لګي نو د هغه څه په زرګاو ګډې وې او هغه ته را خپلو ګډو پته لګېده نو بېدبي دې ما پې زه نه دا ستاسو مثال له ګډو ورکوم او نه زه دا وایم چې زه د ګوجرو بېزتي کوم خو زه ولې مثال دا ورکوم چې ما ته په دې خپل پیج کې د خانداني سړي پته را چې څونه پکې خانداني خلک دي د پښتون پکې راته پته را چې څونه خلک پښتانه دي د غیرت خبرو څه چې څونه خلک اتفاق کوي د هغو پکې راته پته را کم خلک چې دینداره دي د دین مسله خوښوي د هغو راته پته را یو زه پېژنم د کمنټس نه د لایک نه د یو ما پیژندلی دی ولې چې 24 ګنټې زما سره دا پیج را سره وي نو په دې کې ما دا باز د نیم دله نه دی د پوندونواله د سره پورې دا ما ډېر زبردست پیژندلی دی ډېر زبردست دا یو نیم دله نه دی دا ما را سر نه د خپو پورې پیژندلی دی بقایا زما د خپلو خلکو په رشتهدارۍ کې زه یم چې دوی به په څه باندې زموږ نه سوځي لکه ټوله زندګي موږ په مسافرۍ کې تېره کړه خپل سړي ته خو موږ نقصان نه دی رسولی نه ګاونډي ته که اوس یو سړی په کور کلي کې د چا سره بد کړي جګړه یې کړي په پردي ور کې ولاړي نو زما خو تقریبا 27 سال عمر دی او په 27 سال کې زما 15-16 سال وشو چې زه مسافر یم لاول په پاکستان کې بیا دلتې نو زه اریان دا یم چې موږ خو چاته بد هم نه دي رسول نه به هم بد کړي چې دونه دله د اوس راپاسي زما را کور د چنې نه تصویر وباسي او هغه بیا لیږي او بیا په زول خبرې نو زه افسوس ماله په دې راشي چې لکه د اوسه
ته دونه دله په تا باندې سترګې پټې شوې چې زه به ستا په څه قسم دشمن یم زه خو درته نه رویم ما ته ځان وښایه ما ته څنګه کنځلی ما دله مور کنځل له ګډې بېزې مې دله م یادې کړلي که په تا کې غیرت وي ته ما ته ځان وښایه د دلګانو په شان ګزار کې د شانه ګزار کې دله د او سره شانه ګزار کې او انشاءالله مرګرو کومه زمونږ په کور پورې چې کومه خنداګانې نو موږ خو کور شروع کړی مو موږ لوی تکبر نه کوو دا دنیا د الله ده زمونږ دا سا د الله ده زمونږ دا بدن د الله دی په موږ پسې مرګ را روان دی که 100 کاله شي هم مرو او که 1000 کاله شي هم مرو الله دې راله د حیا او د عزت زندګي راکړي په طرفال کې ولې نه ده خو زه اریان دا یم چې کله موږ تاوان وکړو نو لاول به وي دا بېغیرته دي او دلګان دي او هغه تاوان موږ په دې خپلو لاسو ډک کړو چاته هم دا نه دي ویل چې راکه پلکاو الحمدلله د نن تاریخه پورې زما د پلار د جیب نه په کې یو تانیز نه ایتلی الان کې ما پلار لا به پلکاو روپۍ لیږلي د 50 لاک نه ما بره لیږلي او چې څوک ته هم تپوس کوي لاړلی شي ودي کې زما د پلار نه تپوس کولی شي نو لاول به یې خنداګانې کولې چې اوس هم ځانه کور شروع کړو او الله راله دونه وس راکړو چې په خپلو خپو چې ځانه کور جوړ کړو ځانه سړک ځان ته هر څه وکړو د خپل زندګۍ ضرورت پوره کړو نو دلګان نه باندې نه کور رانئ دښمني راله جوړئ نو چې څونه پښتانه یې زه پښتون یم زما څه به داسې یو دله د اوسي چې هغه به زما څه دښمني کوي هغه به دا نه غواړي چې په فیسبوک کې زما ویډیو څوک وګوري په ما به سود نه وي زما په ټیم کې دماغ خراب و زه پوه شوی نه یم هر سړی په ځان نشي برداشت کولی خو زه سوچ کوم چې داسې دله د اوس سټیج اوس په ما کور رانئ په موږ باندې هغه خپل هر څه ورانئ 20-22 لاک روپۍ قسم دی چې موږ د شپږ اوو کمرو صرف په دیوالونو په بنیادونو باندې ولګولې چې یوه د حال کمره پکې موږ پټه کړله نور چت لا پاتې دی او کار روان دی لا کار ولاړ نه دی کار کوو خو سټیپ بای سټیپ روان یو او کار پکې کوو نو دله را باندې نه کور پاتې کوي نو زه هغه دله ته وایم چې دله زه به تاله داسې علاج کوم چې زه تا ته کور نه پرېږدم زه تا ته کلی نه پرېږدم زه تا ته محله نه پرېږدم هغه دله د اوس په بل کلي ته ځي چې په خپل کلي کې زندګي نشي تېرولی په خپل کلي کې د چا جواب نشي کولی د چا سره مخامخ کېدی نشي هغه د اوس په کور کلی پرېږدي موږ داسې کار نه دی کړی چې کور پرېږدو کلی پرېږدو موږ به پسې د بل نه الو د بل نه به پسې الو که زما نه تنګ د کور قیمت ترې راته ووایه د جیداد قیمت ترې راته ووایه چې د نیوال هم درته شمار کم که دې رانه تنګ یې او نږدې دې نه یم خوښ په ګاونډ کې دې نه یم خوښ په محله کې دې نه یم خوښ د جیداد قیمت کې وایه ځان ښکاره که د اوسه سره د بچو یې د نالم قسم دی چې سره د بچو یې د نالم چې مې د نوا نه غستو زه به هلک نه یم زه به سیدالشاه نه یم زه به هم بل شانتې داغم د خیره سه بل شانتې به هم داغم او داسې به هم داغم چې داسې به چا نه یې داغل بېغیرتو په فیسبوک کې ګوره دا اټیک په ما باندې 2-3 پیرې شوی دی دا یو پیره ونه شو دا په ما باندې د نن نه 3 کاله مخکې هم شوی دی او دا نن بیا وشو نو زه هر فیسبوک والا ته زه دا وایم چې فیسبوک والا هر پښتون دشمن لري یار لري دوست لري تره لري تربور لري د هر پښتون ستا به د چا نه مړي نه کړ خو ستا سره به دښمني کوي تا به د چا سره زیاتی نه کړی خو تا به وژني تا به ورته درد تکلیف نه رسولی خو تا ته به په دې زړه کې خیره ساتي نو نن به ما ته یو سړی د یو بل سړي په باره کې راپاسي یا د یو پیج یا د فیسبوک په باره کې هغه خبرې به زه میډیا ته راوړم یا په دروغه شرمول او یا په رښتیا شرمول ته پښتون یې ته د پښتون بچی د پښتون خو چې څو خبرې هره چا پیملۍ خبرې نه راوړېږي او نه یې ټارګېټ کوي نو زما چې څونه ملګري یئ الله هم ښه د وباد لره زه په ټیم کې چې دی په ټیم کې یو پښتون هم صبر نشي کولی په ټیم کې ما بالکل زما نه صبر نه کېدو ښه مې د اړه خپه و ښه برابر زما دا دی زمونږ ډېر خلک وایي ته ویډیوګانې وروره موږ ویډیوګان نه وي راغل چې موږ مور پرېښته ښځه پلار کور کلی غم خادي قبر عدیره د کلي مرګ کپن تخته موږ راغلي یو مزدورۍ لدارې د مزدورۍ په ځای کې زه ولاړ یم ویډیوګان نه و راغل او نه د چا په شرمولو پسې راغلي یو چې زه به اوس 24 ګنټې ناست یم او خلک به ما ته کنځلې کوي زه به د هغه مور کنځم او هغه به زما خور کنځي زه به هغه کنځم هغه به زما خاندان او هغه نه وروره دغه سوچ هم را نشي زه نه چاله د کنځلې جواب په کنځله ورکوم نه د چاله بدماشۍ جواب په بدماشۍ ورکوم نه چاله په فیسبوک باندې چیلنج ورکوم زه اوس په خپله ښه په سور کې یم ښه په خپلو په دماغو کې یم څوک چې څه کوي که نه هغه د فیسبوک نه بار کوي د انټرنیټ نه بار کوي خو دا مې رسه واده ده چې کم دله د اوس په دې انټرنیټ کې که نه او رانه خلاص شو د مرګ د ورځې پورې نو دا ګیره به زه د سپی په متیازو باندې خروم
دا به زه سپی په امتیازو باندې به زه دا جامت کوم دا ګیره به زه خروم یو رانم دله د اوس نشي پاتې کېدی او نه به یې پرېږدم انشاءالله نو زما ملګرو زما چې څونه زه غلی شوم د فیسبوک والا د لاسه نه زما مین سړی دا دشمن نه دی زما هغه سړی دشمن دی چې کم زما د کلي دی کم زما د علاقې دی کم زما په ګاونډ کې دی کم زما په نږدې په ګاونډ کې پاتې کېږي زما صحیح دشمن هغه دی فیسبوک والا نه زه ګیله نه کوم ما ته هم ډېرو خلکو د دغې خلکو په باره کې قسم خبرې وکړئ چې دا چل دی زه پښتون یم زه به د چا خور ته په غلط اواز باندې ونه یم چې ستا خور داسې ده نه به وله مور یاده کړم نه به وله ښځه یاده کړم نه دې راله الله د دې وس راکوي یو دوه دلګان مې کنځلي هغه دلګانو ځان نه دی خولی په دې وجه مې کنځلي که دوی د خپل پلار نه شوی د مور نه شوی دوی به زما سره رابطه کړی نن سویمه ورځ ده کړې ده رابطه نه یې ده کړ رابطه ښه دا کم دلګان چې په فیسبوک کې ماله به چیلنج راکولي چې موږ به تا جیل ته اچو دا زه شاته نه یم تلی چې د جیل یو هفته ټیم خولی ما ورته 10 ورځې خولی زما له طرف نه ورته ما 10 ورځې چیلنج ورکړی ما لاس دې ازاد او توره دې تېره او ورته مې دا مې ویلي چې جیل ته تیار یم مرګ ته تیار یم کپړې ځانه بالکل تیارې کړې مې دي هر څه ته تیار یم د هرې خبرې جواب ما صرف د خبرې جواب ټیم په ټیم ورکړی که یو دله د اوس انکار کړی هغه ته مې ویلي چې دله دا ثبوت دی چېرته ځي داری ثبوت ته ته ولې دروغ وې ولې منافقت کې نو انشاءالله چې څونه زما ملګري یې نو ما په خپل فیسبوک کې پښتانه مو پیژنده چې کم خلک غیرتمند دي ما هغه مو پیژنده زما سره چې په واتساپ باندې کوم خلکو رابطې وکړه چې څوک زما په عزت خفه کېږي ما هغه مو پیژنده چې څوک زما دا مسله زیاتوي ما هغه مو پیژنده او چې څوک ورانۍ راولي او ورانۍ راوسته ما هغه مو پیژنده نو زه برته دا ویم چې پښتانه او صحیح خلک به راته ډېر کم میلاویږي ډېر کم به راته میلاویږي نو په هغه ورځو کې زمونږ څه خو یو مسافري ده او مسافري خو ټول غم دی هر مسافر چې دی نو داسې مسافر بنئ چې د هغه غم نه وي صحیح ده او دویم دا چې انسان په ټینشن کې ټینشن دا چې وروره د کور خبرې او فیسبوک ته او دا نه خو نور په ګوته نه پټېږي زه به هله خفه وی چې زما خور دې یاده کړی مور او ښځه او هغه په رښتیا باندې کونیانې وې نو دا بې غیرته دې ځان وښی خپل خاندان دې وښی ما خو خاندان ښکاره دی پلار مې ښکاره دی مور کور کلی علاقه ګاونډ مې شته غم خادي مې شته رشتهداري مې شته دا بې غیرته دې ځان وښی ما خو دنیا پیژني نور په ګوته نه پټېږي دنیا مې پیژني دنیا چې سیدالشاه څوک دی او د کوم ځای دی دنیا مې پیژني او دا په فیسبوک کې نه بغیر د فیسبوکه ما غونډه زندگی په مسافرو کې تیره کړله زما چې د په کوم ځای کې مسافر دی زما یار دوست دی زما ملګری دی او د پاکستان په ګوټ کې لکه دوی وایي د دیر او د دیر پرېږدوه زه راته ښکته ویم زما ګوره ښکته چې قدم ږدې زما رشتهداري ده او زما ملګری دی چې قدم ږدې زما رشتهداري او زما ملګری دی او دا راته ویم چې زه راته ځان صفت نه کوم قسم دی چې همیشه دپاره مې د دې سړي څه ناسته پاسته کړله چې اریان به شي دا هر قسمه سړي څه کینوم نه دا هر قسمه سړي څه په لار باندې هم نه ځو په سلو کې به م یو چاڼ کړی او بیا به ورسه په لاره مرګستیا کړي نو انشاءالله چې څونه مړونه یې الله هم ښاد او آباد لرئ خوشحاله اوسېږئ د پښتانه متل کوي د پښتو کاڼی په سیند کې نه ورستېږي د پښتو کاڼی په سیند کې نه ورستېږي بقایا دغه د ایوب خان شیرپو که اوس تاسو دا وایي چې روزانه به زه راځم او ایوب خان شیرپو داسې او ایوب خان شیرپو داسې وروره په یوه خبره مې عمل وکړه سړی غلط دی کې پې عمل وکړه پې نه که پې عمل خدای دې پې د سره ومکه سبا نن چې څنګه دا نورې پښتنې بېعزته کوي او کنځي او سپکې خبرې پسې کوي سبا له ستا خور او لور به م یادوي سبا له خدای مکه زما ښځه به م یادوي دغه شانتې بل یو دله به راځي د وخت یو دله به راپاسي هغه به زما او ستا ښځه هم یادوي نن خو موږ وایو وای د ځان شرمولی ما یادوي وای د ځان شرمولی جان حبیب یادوي خو الله ته مخامخ کېږو نه چې بېغیرته خلک چندې کوي او زما او ستا پیسې رالي او د خلکو څه زناګانې کوي او وای شی غریب دی او نور شیزونه اوس مالداره دي الله له به ورځئ نه نن تاسو وایي موږ حق خبره کوو حق خبره کول ډېر ګران دي په حق کې د سړي پوښتۍ ماتېږي حق خبره چې ده په حق کې به هر څه ته بیا تنګ دی هر څه ته به بیا تنګ دی په خپل ځان به اور لګي او دا کم دلګان چې په ما باندې کمنټس کوي د دیو په شان کونیان دلته په سعودي عرب کې کونې ورکوي په 50 او په 60 ریاله باندې کونه ورکوي کونه د اوسان بېغیرته بړواګان
دا بړواګان دلګان چې په خپله کونه باندې د سړي کار نه وي نو به د بل څه ګټه وکړي دلګان کونیان دلګان چې لا په قمقلتیا کې او په وړوکي کې په وړوکوالي د څه وکړي هغه خو لا بیا هم زه وایي ماشوم و قمقلو ماشوم د دماغ یې کار نه کوي چې یو سړي پاسپورټ اغستی ویزه یې اغستي او راغلی په سعودي عرب کې کونه ورکوي په 20 ریاله او په 50 ریاله باندې د هغه نه به د غیرت تمه وکوي ها د غیرت تمه به ترې وکوي چې په دیره کې په زرګا ونډیوالان یو د خلکو نومونه یې راواغست او بدنام یې کړه ها که موږ د کوریتوب سړی وی نو موږ به په دې دشتو کې نه ګرځېدی وګورئ دې ته وګورئ موږ پیسه مقصد دی نه پیسه دا کومه بې غیرته چې موږ له چیلنج راکوي دا په دې ځایونو کې ګرځېدی هم نشي دا په دې لارو تللی هم نشي دا نه د هر سړي کار دی او زما وطن دی سعودي عرب قسم دی چې زما وطن دی سعودي عرب ته زه د خپل وطن نه کم نه ګورم زما پکې زندګي تېره شوه چې په کومه لار ځم زما پکې داسې الحمدلله دومره عزت پکې ماله الله را کړی دی چې دلته به د یو افسر نه وي لکه ماله چې پکې الله پاک په دې سخاو جامو کې را کړی دی په دې سخاو جامو کې په دې سخاو لاسو کې د الله د نوم نظار شم نو الله دې خیر کړي او زما چې څونه ملګري دي زه شکریا د هغې ملګرو ادا کوم چې ما ته به صبر کوه ویډیو مه کوه ویډیوګانې مه کوه دې خلکو له جواب مه ورکوه په واټساپ یې راپسې میسیجونه کړي همدغه پښتانه او زه راته سلام کوم زه ستاسو پښتو ته سلام کوم زه په ټیم کې چې دی نو غوسه وم په ټیم کې چې دی نو زما دماغ داسې و چې هر هغه انسان صبر نشي کولی خو زه هغې پښتون ته سلام کوم چې کوم پښتون ما ته وي چې دې خلکو له جواب مه ورکوه یا په کمنټس کې یا په واټساپ یا په میسنجر زه د هغو غیرت ته سلام کوم او دا کومه چې وایي څنګه چل وکړو دا نه پښتانه دي او نه د پښتو په لار تللي ولې چې لکه مثال به ته ورته راځي تا ته زه په دې ښه ښکارم چې زه په فیسبوک باندې د چا خور او مور کنځم ها زه ولې ویډیو اوس نه کوم ما ته پته ده چې زه به کنځلې کوم که نه زه به بیا په دیو پسې کنځلې کوم د دیو جواب به زه په کنځلو کې ورکوم نو ولې زه خپله خوله څښا کوم په دغه وجه باندې زه فیسبوک ته نه راځم نور زما خپل کار دی په ما څه زور نشتی که زه کار کوم زه اوس هم کار نه کوم دا دی په ګاډي کې ناست یم که زه کار کوم او که نه کوم په ما څه زور نشتی اینی ټیم خو ها نن سبا مې چې زور شروع کړی دی څه وجه به وي د څه وجې دپاره به وي په څه دغه به وي څه خبره به وي نور الحمدلله ما خپل کارونو ته چېرته کپړې نه دي بدلي کړ هغې کار ته ما کپړې بدلي کړي چې کومه ډیکور چېرته دیاړیمار له نه ورتلو هغه به مې پخپله کړی کومه سیګالۍ اوچت ځای خطرناکي پردی بچی مې ورته نه دی خېجولی پخپله ورته ختلی یم لړ بلډینګ یي سخت اوچت ځای پوهېږم دا ځای خطرناک دی پخپله ورته خېجم دیاړیمار ورته نه خېجم ولې چې موږ مسلمانان یو او زه دا نه غواړم چې زه د چا بچی د په خپل کار کې راوارتم الحمدلله 8 کاله ټیکهداري مې کړله تر ننه پورې الله هم دې د بدو سترګو نه وساتي نه مې پردی بچی راردیلی او نه مې ځان نه مې د چا لاس او خپه مات کړلی او نه مې خپل هغه کار باندې ورغلي چې پوه شوي یو چې په دې کې زما څوک تاواني کېږي نه چاته درد نه رسي نقصان نه رسي بس سوچ به هم دغه استعمال کړی بقایا چې څونه خلک هم ماته وایي تا څه وکړه نو زه تا ته دا وایم ته صرف د دې دپاره دا خبره کوې چې سیدولشاه کنځلې وکړي د علیشه مور زما مور کنځله زما ښځه زما خاندان او ما علیشه ته خور ویلي زه مسلمان یم ولې مې ورته خور ویلي چې یو افغاني راته ووایي وی علیشه چې ده نو وی علیشه داره ما ورته وی علیشه ډمه ده خو باسیت مسلمان زه ورته خور ویم چې کلمه یې ویله د الله قرآن یې په روژه کې راغستو قرآن شریف تلاوت به کوو مونځ به کوو د غلط کار یې زه خلاف یم چې کار غلط کوي د بربنډو ګډاګانو یې زه خلاف یم خو مسلمانه ده باسیت مسلمان ما ورته خور ویلي هغو زما مور کنځله ښځه خاندان نو اوس زه د علیشه د لیسه ځان سم کم که زه اوس هغو ته کنځلې کوم نو په هغو به ما کې څه فرق خو پاتې نه شو یا بل یو بېعزته راپاسي او هغه زما خاندان یادوي او زه د هغه په شان جواب ورکوم په ما او په هغې کې خو څه فرق پاتې نه شو نو زما هېڅکله هم دغه مقصد نه دی او زه به خپل تپوس کوم الحمدلله ښه کولی شم ښه په ځان کې طاقت لرم ښه به یې کوم ښه په نره به یې کوم د پښتو کاڼی په سیند کې نه ورستېږي ورته به یې ښیم چې کومې خو په فیسبوک باندې نه په ویډیوګانو باندې نه او پیللن خو لا زه به پردي وطن کې یم نو الله هم غرق او برکه چې تاسو ما ته وایئ چې تاسو څه وکړه او څنګه چللی او ته دا او ته دا بغیرتو زه خو لا په پردي وطن کې یم د لګانو زه د دې ځای نه زما لاس رسي د دې ځای نه څه کولی شم د مسافر مثال خو د مړي دی
دلګانو د اوسانو تاسو شرمېږئ هم نو بې غیرتو چې په ما پسې میسج وکړئ چې تاسې چل وکړو